بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو موږ تېره ورځ درس په مسورد پروګرام کې دا و چې څنګه کولی شو موږ تاسو له فونټ سټایل، فونټ سایز، د فونټ انکریز غټول او د فونټ وړوکی کول ډیکریز هم ویلی و او دا مو زده کړ. نن کوم درس چې لرو موږ تاسو سنټنس کیسز لرو. سنټن کیس دوستانو دا تنها انګلیسي کې په درد خوري، په فارسي او پښتو کې نشته. که د تاسو په یاد وي موږ تاسو کومه ورځ چې هغه زده کړ انګلیسي ومویل چې انګلیسي حروف د لیکنې په بڼه په څو ډوله لیکل کېږي؟ لیکنې هو یو خو د غږ په بڼه و بل د لیکنې په بڼه آفرین. اوس دا چې شی څه موږ تاسو سره دواړه الله لیکلی م ده، خو یو یې څه شی ده وړوکی حروفو باندې لیکل شوی دی او بل یې څه ده په غټو حروفو باندې لیکل شوی ده. دا په انګلیسي کې دا قانون ده. صحیح شو. انګلیسي کې دې ته موږ تاسو هغه وایو کیپیټالایزیشن وایو. دا قانون ته تقریبا 14 قوانین لري. په 14 قوانینو کې دا کم او زیات نوم باید په غټو راشي، د هیواد نومونه باید په غټو شروع شي او د نومونو په غټو حروف شروع شي، مخففات وشي. خو دا د انګلیسي پورې تړاو لري. خو دلته ما سره کوم متن څه فعل حال ده، تاسو ګورئ چې لومړنی حرف یې څه شی ده؟ غټ، اما نور ټول څه دي؟ وړوکی دي. ما ټایپ کړی ده، زحمت ویسته، هر کار مې څه کړی ده، یو مونوګراف دی، هر شی ده. اوس چې کله استاد رهنما ته وړم راته وایي وروره دا د غلط کړی، دا ټول غټ دی. نو زه دا مجبور یم زه بېرته له سره څه کړم؟ ټایپ کړم که نه. نو مخکې له دې نه چې ټایپ کول زده کوم زه به تاسو ته په کیبورډ کې بعضې شیان معرفي کړم. کیبورډ درس هم فکر کوم نه ده ویلی موږ تاسو، خو په یاد مې راکړئ سبا ته انشاءالله کیبورډ مکمل تشریح کوم، یا سبا ته نه لږ ورډ پروګرام مخته لاړ شي بیا به یې تشریح کوم. اوس دومره پوه شئ. دې بټن ته وایي شفت او دغه بټن ته وایي ټاپ او دغه ته وایي کپس لاک. د ټاپ پرېږدو، کپس لاک او شفت په اړه غږیږو. دوستانو د دغه کپس لاک وظیفه که آف وي، څه وي؟ آف وي، یعنی چالان نه ده فعل حال. ګل ده که نه؟ اوس چې زه ټایپینګ کوم په څه رقم حروف لیکل کېږي؟ کوچنی. اما که زه دا آن کړم په کیبورډ کې، څه یې کړم؟ آن مې کړ. آن مې کړ، دلته خپله ګروپاک لري، ګوره دلته چالان شوی ده. صحیح ده؟ نو که اوس زه ټایپینګ کوم څه رقم لیکل کېږي؟ غټ لیکل کېږي. دا یعنی فقط ترکیبي نه ده، ځان ته ښه کار وشو. اما که زه لاړ شم دلته اوس راځو دغه بټن ته شفت، دا به درته ګل کوم. اوس چې زه ټایپینګ کوم څه شی ده؟ کوچنی ده که نه؟ خو زه شفت پرس نیسم. څه شی؟ شفت. دا یو بټن دلته لرو، یو یې دې خواته لرو. که زه اوس ټایپینګ کوم څه شی کېږي؟ غټ لیکل کېږي. که دا آن کو، څه شی کو؟ آن یا چالان یې کو، خپله غټ لیکي. خو که شفت هم پرس ونیسئ څه کېږي؟ غټ لیکي. خو بل خبره دا ده که د تاسو سره کپس لاک چالان وي که نه، اوس چې ته ټایپینګ کوې غټ لیکل کېږي که نه، اما که د شفت پرس وي نو بیا څه لیکل کېږي؟ کوچنی، یعنی برعکس یې درته کوي. نو په انګلیسي کې دوستانو کوشش وکئ چې کله دا زیاتره اوقات آف وي، یعنی ګل وي. او که تاسو مثلا نومونه لیکئ بیا شفت نه استفاده کوئ، مثلا تا ته لست راځي چې دغه نومونه ولیکم. اوس په انګلیسي کې قانون ده چې هر نوم به لیکئ، د انسان نوم، د نور نومونه هم تاسو باید په غټ حروف ولیکئ. مثلا موږ لیکو څه لیکو؟ احمد لیکم، احمد. دلته بیا راځم مثلا ولی، وینئ چې هغه کېږي اول حرف غټ زه لیکم، بیا مثلا شفت پرس نیسم ورته وایم چې مثلا غني، همداسې بیا شفت پرس نیسم لیکم فرهاد. هر شی چې نومونه تاسو لیکئ نو دا تاسو پورې تړاو لري، نو تاسو کولی شئ چې دغسې ولیکئ. نو دا شو د غټ او وړوکې لیکنو په ارتباط باندې. اوس دا پاراګراف زما څه شی ده؟ دا کوم پاراګراف چې ما لیکلی ده ټول وړوکی دي که نه دي؟ نو ما ته وایي چې وروره دا څه کړه؟ ټول غټو ته واړوه. نو لاره یې څه شی ده؟ بېرته له سره ټایپ کول دی. باید ټاپ چالان کړم او دا بېرته له سره څه کړم؟ ټایپ کړم. خو نه، زه درته اسان لاره ښیم، دومره ځان به نه ځاروو، دا خو شاید زیات دي. نو دلته راشه، په دې ځای باندې کلیک کړه. دلته لومړنۍ برخه څه ده؟ سنټن کیس په نوم لیکلې ده. سنټن کیس فعل حال دغه جمله چې موږ تاسو ته سنټن کیس دا تیار
یعنی انګلیسي قانون داسې ده چې هر کله ته یو پاراګراف شروع کوې لومړنی حرف به یې غټ وي نور ټول به وړوکی وي دا فعل حال هماغه سیستم ده دې ته سینټن کیس وایي لاور کیس پرېږدو راځو اپر کیس ته اپر کیس ګوره ټول په څه شي لیکل شوی ده غټ حروفو باندې لیکلی ده که نه نو چې ته پرې کلی کوې دا ټول څه ته وړي غټو ته د تا سپیل کې کار نه دی چې سپیل دی خراب کړي خو څه شی دی چې انتخاب کړی دی ټول له یو سره څه ته اړوي غټو حروفو ته اړوي اوس دا جمله مونږ دا سره ټول وړوکی ده که نه ده نو زه وایم دام ټول راته غټ کړه نو دلته لاړ شه دا انتخاب کړه ټول به غټ شي یو خبره بل دوستانو په وورډ پروګرام کې دا خبره مې کومه ورځ چې هم شروع کړې وه باید تاسو ته مې ویلی وای خو خیر اوس یې درته وایم هر کار چې تاسو په وورډ پروګرام کې کوئ باید سلیکشن ولرئ څه ولرئ سلیکشن څه ته وایي انتخابولو ته وایي یعنی ګوره زه دلته کرسر مې ږدم او دلته سایز غټوم تاسو کوم هغې وینئ تصویر وینئ دا رنګ چینج کوم کوم تصویر وینئ هېڅ بې فایده ده خو تاسو باید سلیکشن وکړئ انتخاب چې کله مو که اوس هر کار څه غواړئ هغه کار تاسو ته اپلای کېږي بعضې اوقات تاسو به هغه باندې کلک کوئ آپشن باندې به کلک کوئ خو تاسو ته کار نه کوي ځکه چې تاسو څه نه یې اخیستی سلیکشن هم نه یې اخیستی نو سلیکشن ته ښه پام ولرئ نو تاسو موږ تاسو سره اپر کیس ته اړول یعنې له وړوکي حروفو نه ټول غټو ته اوس غټ دی دا ټول موږ تاسو سره خو غټ دی که نه دا څنګه بیرته کولی شو وړوکی ته واړو نو بیا به دا ټول انتخابوئ دلته لاړ شه دومی لاور کیس نو انتخاب یې که ټول بیرته څه شی سو وړوکی شو بل څه شی دی موږ تاسو سره کپیټالایز ایچ ورډ د هر لغت لومړنی توری کپیټال وي غټ وي د هر لغت څه وي لومړنی توری د دې لپاره چې ښه پوه شئ دلته ما تاسو ته مخکې نومونه ولیکل هر توری غټ ده هغه وړوکی ده که نه ده غټ دا ولې که نه زه به ټول دا چی کوم وړوکی یا اپر کیس هر شی سي اوس ټول وړوکی سو که نه زه وایم نه د دې هر لغت لومړنی توری چی که غټو ته واړوه دلته راشه ورته کپیټالایز ایچ ورډ هر یو غټ سو که نه همداسې که تاسو دا متن انتخاب کړئ دلته لاړ شئ کپیټالایز ایچ ورډ ګوره غټ ام غټ وای غټ ډي غټ ال دا ټول هر حرف شی ده غټ لیکل شوی ده بلې څه ده برعکس د دې ده دوستانو چې په انګلیسي قانون کې غلط ده دومره استفاده کېږي نه خو تاسو ته یې راوړې ده ټګل کیس ده ټګل کیس مطلب ده لومړنی توری وړوکی نور ټول غټ وي وینئ لومړنی توری څه شی ده وړوکی ده نور ټول څه شی ده غټ ده دا په انګلیسي کې هېڅ نه استفاده کېږي صحیح شو دا په وورډ پروګرام کې تاسو ته دوه رقمه په جملو کې هغه علامه راځي یو سور تاسو ته راځي یا شین هم راځي دا سور لیکنه څه ده په دې مطلب ده چې تا املایي غلط لیکلی ده څه شی دی غلط لیکلی املایي څه مطلب که زه تاسو دلته زه راشم سم هم پوه کړم مثلا زه دلته راځم څه شی لیکم بوک لیکم دا څه شی ده بوک ده که نه او که زه لاړ شم دلته بوک داسې ولیکم صحیح شو اوس لاندې څوک کوم رنګ راغی سور خط دا څه مطلب ده چې وروره تا املا دې غلط لیکلی ده اوس که زه لاړ شم له دې څخه یو لاره خو دا ده چې رایټ کلیک پرې وکړه دلته تا ته صحیح څه شی کوي پیشنهاد کوي چې دغه صحیح کلمه ده دا په انګلیسي کې داسې کوي په فارسي او پښتو کې متاسفانه نشي کوی نو دا کلیک وکړه ګوره بیرته یې درته جوړوي او بل سور خط درته راوړي سور خط مطلب څه شی ده هغه شین خط مطلب دا مثلا زه لیکم آی ام علي صحیح شو دا اوس صحیح ده که نه زما نوم څه شی ده علي ولې غلط ونیول اول حرف تو هغه دا وړوکی ده دا باید غټ وي نو دلته بیا پرې کلیک وکړه دلته درته صحیح راوړی ده دا اوس صحیح شو اوس دا خو صحیح شو اوس که زه ولیکم ډاټ اس بوک دا خو دې تاسو ټوله زده ده څه معنا ده هغه یو کتاب ده دا جمله صحیح ده مشکل نه لري اما که زه دا تبدیل کم دلته بیا ولیکم چې ډاټ آر بوک آیا دا صحیح ده ولې آر د څه لپاره استعمالیږي د جمع لپاره نو دا موږ تاسو سره څه رکه به راځي د سره موږ تاسو ته شین توری راځي شین خط لاندې راځي دا اوس ولې رانغی
هغه ده وینئ څه کوم ځای کې املایي اشتباه بیا درته کوم رنګ راوړي شین رنګ راوړي یعنی دا هغه ګرامري ساري ګرامري نو رایټ کلیک وکړئ دلته باید ام استفاده کړئ ار مه استعمالوه نو کلیک وکړه بیرته درته جوړي نو موږ تاسو په سنټنس کیس کې ټاګل کیس هم ویلی چې لومړنی حرف وړوکی نور ټول غټ دومی کپیټلایز هیچ ورډ هر لغت لومړنی حرف غټ اپر کیس ټول غټو ته واړوه لاور کیس ټول وړوکی ته او سنټنس کیس لومړنی حرف غټ نور ټول وړوکی بس دا که نور هم لاړ شي نو دا موږ تاسو سره د وورډ پروګرام کې د سنټنس کیس په اړه مکمل سنټنس کیس خالی په انګریزي کې استعمال تنها په انګلیسي کې ده په فارسي او پښتو د شان کې خو موږ تاسو دا قوانین نه لرو مولانا